د دې انسان نه ساوزي که نه دا اندامونه نه دي دا ټول جدا جدا دي دا د غوښې یو ځای کړلي ول. السلام علیکم ملګرو. د انسان اصلیت انسان چې لږ تک پیسو کې لږ تکبر او غرور کوي د انسان چې مړ شي هغه له پس بیل بیل اډو کې بدن بل رخصت غواړي دی د باره کې مولانا سر بیان کړ ډېر زبردست بیان یې کړی دی. الای دا بیان زما او تاسو مو مخکې ملګرو چې لازمي شیر کې مولانا صاحب ته کمنټ کې ماشاءالله ولیکه راځي د ویډیو فلوزو ټولو ته پته ده وایي دا یو اندام د بل اندام نه رخصت علي چې د ډېر وخت لپاره اوس ستا نه رخصتېږم ځکه اوس به موږ په لس پنځلس ورځې کې ټول جدا جدا کېږو. یو اندام به جدا جدا پروت وي او بیا به یو اندام ایره ایره شي او خاورې خاورې به شي. وګورئ څنګه ښکلي لاسونه دي، څنګه خپې دي او څنګه سترګې او څنګه اندامونه او څومره ټاټ باټ پې موږ ګرځو او څومره په غرور او تکبر په دې ځمکه باندې خپې ږدو. دا اندامونه به جدا جدا شي څلوېښت ورځې چې کته په ځمکه کې پوره شي بس انسان غوښه د انسان سترګې د انسان تمام اندامونه چې دی دا پرېجېدو باندې شروع شي. دقه زموږ حیثیت دی. ځکه خو الله رب العالمین فرمایي قتل الانسان ما اکفره. دا انسان دی تباه شي، دا انسان دی قتل شي. د څه شي منکر کړلی د الله تبارک وتعالی د ذات نه، د څه شي منکر کړلی د الله تبارک وتعالی د پیغمبر نه، د څه شي منکر کړلی د اسلام نه. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. دا موږ د څه شي نه پیدا کړلی د یو نطفې نه موږ پیدا کړلی او د اوبو د یو څاڅکي نه موږ پیدا کړلی او نن چې دی په ځمکه باندې ګرځي و یاره دا دی د هغه ځای نه واله او دا د هغه ځای پورې دا زمونږ دا زما وایي دا ځمکه خاندي چې دی کله دا خبره کوي چې د خدای بنده زه ستایمه که ته زما یې هره ورځ دا د انسان دا قبر دی انسان ته آواز کوي ماله به راځې و ستا دا ډوکي به زه په یو بل کې داسې ورولم ښه مګر زه لا تمشي فی الارض مرحا مګر زه داسې په غرور باندې مګر زه داسې په تکبر باندې ماله به راځې او واوره ګورئ زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فرمایلي چې په دې قبر کې په یو ناکاره سړي پسې چې کم لړم راښکاره کېږي هغه لړم د اوښ ده غټ دی. کم مار چې په دې قبر کې دی د هغه قبر د دې قبر د مار زهر چې دی نو هغه دومره سخت دي دومره چې هغه په سمندر کې خپله ژبه ککړه کړي د سمندر تمام مخلوقات به مردار شي او د سمندر نه به ترکول جوړ شي د هغه د زهرو په وجه باندې چې کله دنه تپوس وکړي او دی وایي درته ووایي چې من ربک او دی وایي چې ها لا ادري ما ته څه پته ده ځکه چې زما